ډېډ تا ته ما شل پېرې ویل دا رکشه په دې ځای مه ودروه هلته زما دې ځای زما ملګری دی ما له پیغور راکړي ته په خبره پوهېږې که نه پوهېږې بچې دا خو ښه شی دی ښه ښایسته ګاډی دی چې دلته یې نه ودروم چېرته به یې ودروم بچې دې ته ګاډی وې دا ګاډی دی ته ته ما سهار وویل چې زما ملګري راځي دا رکشه به دې ځینې درکړي ښه درته پته چې دا رکشه ویني بیا ما له پیغورونه چې ستا پلار د رکشې ډریور دی ته په خبره پوهېږې که نه تا ته ما څو پېرې وویله بچې خلکو ته پته ده چې دا د رشکې ډریور دی خود خلکو ته پته ده نو دا رکشا کباړ دی ما له خلک پیغورونه راکوي دا یم درکړه دا بار بار خلکو ته نه شي زما پلار رکشې ډریور دی ما له پې شرم راځي ته په خبره پوهېږې که نو انسانیت په دا کې شته که نه شته بچې ما پورې خندا مه کوه ستا پورې خندا نه کومه بس چې یو ځل یې پښیمانو وینم بس چې یو ځل یې پښیمانو وینم بچې چوټي څه ټایم شوی ده وختي نه رایسته ولاړې راوښیږه راځه ډېډ تا ته ما شل پېرې ویل شل ته ما ته مه ودرېږه دلته دې ځای باندې زما ملګري دی ما ته په خلکو وایي چې ستا پلار د رکشې ډریور دی ته په خبرې نه پوهېږې بچې ریحانه څه کې بړه ته خو رکشې والا پېژنې ښه چې میټر یې چلېږي نه په موږ پسې خلاص شوي مړه شو ویلې سمه زه روغ خپل کار کوه مونځ داسې نه ځم ښه ما ډېر شکرونه ما خپل ګاډی وسله شابه ځه لاړ شه دې رکشه کې هیلې بېله ته ګوره خبرې نه پوهېږې ځکه نو ځه مړه ځه کار دې نه رکشې وسله خلاص شوی ویلې سمه بس چې یو ځل یې دا څه خلک دي والله د وخت مالکه د وخت هر څه چې دې ته ګاډی وې دا ګاډی دی ته ته ما سهار وویل چې زما ملګري راځي دا رکشه به دې ځینې درکړي ښه درته پته چې دا رکشه ویني بیا ما له پیغورونه چې ستا پلار د رکشې ډریور دی ته په خبره پوهېږې که نه هر څه چې و ګزار سخت راکړ خو رکشې والا پېژنې ښه چې موټر یې چلېږي نه په موږ پسې خلاص شوي مړه شو ویلې سمه زه روغ خپل کار کوه مونځ داسې نه ځم ښه ما ډېر شکرونه ما خپل ګاډی وسله شابه ځه لاړ شه هر څه چې و ګزار سخت ډېډ ها بچې وایه ډېډ زما جا پوه شو نه مړه بچي مبارک دې شه ډېډ د خوشحالۍ خبره دا ده چې 25 लाख روپو پیکج مې لګېدلی دی زنده‌باد زنده‌باد بچې دا خو د یو خوشحالۍ خبره ده بچې ستا د جاب په خوشحالۍ کې تاله څه ګفټ واخلم ډېډ مال هېڅ مه اخله خو زما یو ارمان چې مال یې پوره کړي بچې ستا څه ارمانونه دي ته خو زما ځانې ته خو زما جګرې ارمان دې وایه څه ارمانونه دي دا به دله زه اوس پوره کړم اوس ډېډ زما هېڅ ارمان نور نشته خو نن نه بعد ته رکشه مه چلوه ما ته خلک پیغورونه راکوي ما ته بې ځان بدې ښکاري چې زما پلار رکشه چلوي بچې خلک به ډېر څه وایي ته د خلکو په خبرو پسې مه ځه دې نه خو زموږ رزق دی رزق مزق پرېږدوه پوه شولې نن نه بعد چې رکشه په کور کې ویننم ما یو ملګري سره خبره کړله نن ماښام به هغې له رکشه ورکړي روپۍ به له درکړي او ښه ریټ به یې نه والي خو خرڅ دې پرې نه کړله خرڅ دې پرې نه کړله زه به دې کور نه تللی یم ما به کور پرېښی بچې دا خو ښه شی دی دې خو زموږ ډېرې مجبوریانې حل کړي دي مجبوري پرېږدوه چې ما درته ویل چې خرڅ به کړي نن ماښام جو خرڅ به کړي زه نن لاړم د وخت مالکه د وخت هر څه چې و ګزار سخت حالاتو راکړه او د وخت راکړه چې یو ځل یې پښیمانو وینم بس چې یو ځل یې پښیمانو وینم بس چې یو ځل یې نن نه بعد چې رکشه په کور کې ویننم ما یو ملګري سره خبره کړله نن ماښام به هغې له رکشه ورکړي روپۍ به له درکړي
او خرټ به نه والی مالکا د وخت ارس چې گزار سخت را ها بھائی تا ډېر رکشا خرڅه کړې ده او خرڅه مې کړه اوس په ټوله زندګي رکشا چلوي ما به شرموي ګوره تا ته پته شته زما ستا چې کومه زندګي ده دا د رکشې جوړه کړې ده څنګه لکه مطلب تا ته پته شته سټیمه پورې ډېټ سرکاري نوکري کوله د هغې نه بعد حالات داسې رالو پاکو 2 غنټې ډیوټي به هغې کوله هغې ویل په دې کې څه ګزاره نه کېږي او دا رکشې واخیسته او زما ستا زندګي یې پیساسه کړه محنت به یې کول او موږ له به راوړې او په موږ به یې خرچه کولې بھائی دا څه ته ماته مخکې ولې نه ویله تا ته ما ځکه څه ونه ویل چې ته به په خپله پوه شې او دا نن چې تم څه یې دا د ډېټ د وجې یې ستا نه غټه غلطي شوې چې تا د ډېټ رکشه خرڅه کړې ده لاړ شه رکشه راول او د ډېټ نه معافي وغواړه زما نه غټه غلطي وشوه چې ما ډېډ رکشه خرڅه کړله هغې زموږ زندګي ساده کړلو په دې نه ما غټه ګناه وکړه زه به چېرته هم ځان معاف نه کړم ډېډ ما معاف کړه ډېډو ما نه غټه غلطي وشوه ډېډو زما نه غټه غلطي وشوله ډېډ ما معاف کړه ډېډو چېرته په زندګۍ کې به داسې نه کوم ډېډو ډېډ ما انټرویو اولنۍ ورځ ته چېرته یې ته بچی ته خو کور کې یم اما چې ته راسره لاړ شي راځه راوځه بهر ته ښه بچی درلمه دا دی ښه ټیک ده زه ویټ کوم راوځه ښه بچی دا خو زما هغه رشکه نه ده او ډېډ دا ستا رکشه ده ته چې په کومه رکشه پسې خفه وي ها بچی دا زما هغه رشکه ده دا خو تا خرڅه کړې وه او ډېډ دا ستا رکشه ده ما چې خرڅه کړې وه خو ما دې نن پته ولګېده چې تا زموږ ارمان چې تا زموږ لپاره څومره خواري کړله ډېډو تا زموږ لپاره ګورنمنټ جاب پرېښودو او رکشې ته لاړه چې دوی ښه مستقبل ساتي ښه وخت ساتي او بچی ما به ستاسو دپاره ګورنمنټ جاب کاو په هغې زموږ ګزاره نه کېده کله چې تاسو د 3 کالو شوئ نو ما رشکه واخسته او ګورنمنټ تنخوا دومره وه چې زموږ به پرې ګزاره نه کېده نو ما لږ سوچ وکړو چې رشکه واخلم د دې څه مستقبل ساز کړم چې دې سبا له په خپلو مټو ودرېږي ښه ایجاب ورته حاصل شي بچی تکبر چېرته مه کوه دا خو ستا د پلار یو عزت دی ما خو ستا د خوشحالۍ دپاره تا ته وویله چې دا رشکه خرڅه کړه ته بچی چې ستا زړه ته سکون میلاو شي چې تا ته څه خوشحالي میلاویږي په څه کې زه به حقه کوم بچی ته خو زما د زړه ټوکړه یې ډېډ ما معاف که زما نه غلطي شوې زه ناپوهه وم خلک چې ما ته بایرینګ وکړو او زه یې د اصلیت نه خبر کړم تا زموږ لپاره ډېر هر څه کړلي ډېر تا زموږ لپاره خپله زندګي ختم کړله ډېر ما معاف کړه بیا به چېرته ځي نه کوم ډېر زما نه غټه غلطي شوې ده ډېر ما معاف کړه ډېډو بچی ما معاف کړی دا غلطي د هر چا نه کېږي ډېر زه ناپوه وم ما معاف کړه ډېډو بچی ما معاف کړی ته زما د زړه یوه ټوکړه یې چې تا زه نه معاف کوم نو څوک به دې معاف کوي بس چې یو ځل یې پښیمانو وینم بس چې یو ځل یې پښیمانو وینم بس چې یو ځل یې پښیمانو وینم بس چې یو ځل یې پښیمانو د وخت مالکه د وخت چې گزار سخت راک حالات راک او د وخت راک هر څه چې
गुजार सख्त यार हर सचियो गुजार सख्त